افغانانو ویلي ویل پښتنو نه به ویل ښځې پنجابیان بوځي او مه قرنګې وشړه د پښتنو نه ښځې پنجابیانې بوتلې اوس موږ پښتانه څه کوي خبرې لاړ شو په سړک هلته لوغړېږي پولیس والا د کونه ګډتې ورکوي څه کوی لکه موږ د مور مېړه راخلاصو عمران خان هلکه عمران خان چا څه تښتولی خو نه دی جیل کې دی راخلاص به شي کیس به یې ختم به شي راخلاص به شي هغه ستاسو کار نه دی راخلاصوله هغه تاسو نشئ راخلاصولی تاسو صرف دوړ دپاره ده چې کیمرو او ټیک ټاک هلته جوړ کړئ واپس راشئ تاسو عمران خان نشئ راخلاصولی د ښځو تپوسونه مو کوئ ښځې درنه کچې ډاکوانو بوتللي بې غیرتو راوځئ اوس په هغوی باندې غیرت وکئ تاسو کې به کله دا غیرت راوچتېږي تاسو یو د مور دغه مېړه لیدلی دی صرف عمران خان صاحب هم لیدلی دی د عمران خان دا یوازې ستاسو مشر نه دی دا د ټول پاکستان مشر و تاسو یوازې ځان له د مور مېړه کوئ مه که تاسو لږ غیرت کوئ په خپلو ښځو په خپلو خویندو میندو باندې وکئ خویندې میندې درنه د کچې ډاکوانو بوتلي دي تاسو سره د یوې هفتې نه دا مور په دې ټیک ټاک باندې جاړي او بار درته یوه خبره کوي چې زما د 11 کالو ماشومه لور ده ودرېږئ ما سې دومره زیاتې وکړو زما لور څه زیاتې کړي هغه درته جاړي بار یو مشر ته وایي تاسو مه کوئ موږ د مهنګایۍ خلاف راوځو او جلسې کوو موږ د دې زما د دې ډبل ډزې خلاف راوځئ جلسې وکئ بې غیرتو خلکو تاسو ټول عمر د سپکو کارونو په اړه راپاڅېدلي او چې کله د غیرت خبر راشي نو بیا یې تپوس هم نه کوئ کوم داسې یو سپک سړي یو پوسټ کړی د پالیټیشن دی د اوټونو والا یا زموږ وزیر اعلی صاحب چې دا څه شروع دي تاسو به په کومه خبره تاسو کې به په کومه خبره غیرت راځي تاسو هغه 15000 کاله تاریخ وغیم چې تاسو به زموږ تاریخ دی په شرمولو باندې دې خلکو ته وشرمولو په پیله زه شرمېږم چاته نشم ویلی چې مطلب زه پښتون یم بې غیرتو شرم وکئ تاسو نه والله چې د کچې ډاکوان ماړه غولې نو اوس په د پښتون نه خور مور بوځي ډاکوان بې غیرته خلک او روزئ دقه په سړک لوغړېږئ او دقه یې کونه کې به لړتې را پنجابین درکړي تکړه شئ بې غیرتو سپکو